د عقیده مسأله ځینې لوی ګناهونه دغه لاندني شیان هغه لوی ګناهونه دي چې د هغو ګناهونو کوونکي ته په سخت عذاب سره وعده ورکول شوې ده. اول د الله جل جلاله سره په طاعت او عبادت کې یا په تصرفاتو کې د یو چا یا یو شی شریکول. دوهم په ناحق سره د یو چا وژل. دریم د مور او پلار آزارول. څلورم د یتیم د مال خوړل. پنځم له میراثه د لونو استل. شپږم په یو اشتباه یا شک او شبهه سره یو څوک په زنا کولو متهمول. اوم د یو چا په غیاب کې د هغه بدی بیانول چې دا غیبت دی. اتم ظلم کول. نهم د الله جل جلاله لرحمت نا امید کېدل. لسم وعده خلافی کول. یولسم په امانت کې خیانت کول. دولسم فرضي عبادتونه لکه المنز، روژه، زکات او داسې نور پرېښول. درلسم د قرآن مجید هیرول، یعنی چې یو ځل یاد کړي او بیا یې هیر کړي. څوارلسم درواغ ویل. پنځلسم په ناحق سره قسم یادول. شپاړسم بیل د الله جل جلاله د نامه یا صفته په بل شي سره قسم یادول. ولسم داسې قسم یادول چې د مرګ په وخت کې مې دې کلمه ویل نه په نصیب کیږي. یا بې ایمانه جسم. اتلسم لمونځ یا روژه بې له عذره قضا کول. نونسم یو مسلمان ته بې ایمانه خدای وهلی یا د خدای دشمن ویل. شلم غلا کول، د هر شي غلا چې وي او په هر ډول سره چې وي. یوشتم د غنمو یا نورو ضروري شیانو د قیمت په لوړېدلو خوشاله کېدل. دووشتم په متر، ترازو یا پیمانه کې کمول یا لږ ورکول یا چم کول. درویشتم د ښځو دپاره د نامحرمه نارینه سره تنها کښېنستل. څلېرویشتم خمار کول یا شرط ایښول. پنځویشتم کافرانو د عادتونو خوښول. شپږویشتم حلال کارونه بد بلل. اوویشتم د رقص او ساز خوښول او د هغو لیدل یا اوریدل. اتویشتم د نصیحت کولو قدرت درلودل او د هغه پرېښول یا نه کول. نویشتم پر یو چا مسخرې کول، د هغه شرمول او بې عزته کول. دیرشم د یو چا په عیبونو پسې ګرځېدل او پلټل یا د یو چا عیبونه نورو ته رسوا کول او بیانول. دغه شیان هغه لوی ګناهونه دي چې د هغو ګناهونو کوونکي ته په سخت عذاب سره وعده ورکول شوې ده. تعلیم الاسلام رادیو.